حمدالله محب د ترهګریزو ډلو مالي امکانات له بهره برابریږي. السلام علیکم ګران لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د همګټو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په غونډه کې چې په روسیه کې جوړه شوې په خپلو څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې داسې ترهګر شته چې د سیمې یو شمېر هیوادونه یې ملاتړ کوي او د مالي امکانات ورته برابروي. محب په دې ناست کې ویلي چې د سیمې هیوادونه د دې پر ځای چې په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو ملاتړ وکړي، برعکس دي د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې پراخ ملاتړ اعلان کړي، ځکه چې په افغانستان کې سوله د ټولو هیوادونو په ګټه ده. نوموړي د ملي امنیت سلاکارانو په غونډه کې بیا هم ټینګار کړی چې اوس مهال وسلوال طالبان او القاعده ډلې پراخې اړیکې لري او یو د بل ملاتړي دي. محب له همدې امله له القاعده ډلې له منځه وړلو په برخه کې د سیمې هیوادونو له ټولو غړو څخه وغوښتل چې په پوره ونډه پکې واخلي. حمدالله محب د دې ناستې په یوه څنډه کې د بېلابېلو هیوادونو ملي امنیت سلاکارانو سره هم لیدلي او په ډېرو مهمو مسایلو یې خبرې سره کړي. نوموړي د دې سلاکارانو له ډلې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف، د تاجکستان سلاکار محمد علي وطنزاده، بلاروس د ملي امنیت سلاکار جنرال سټنسوف، د آذربایجان د ملي امنیت سلاکار رومیل یوسفوف، د قزاقستان له ملي امنیت سلاکارانو سره لیدلي. حمدالله محب د خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره په لیدنې کې د امنیتي او اقتصادي همکاریو پر زیاتېدو بحث کړی دی. دغه راز نوموړي د افغانستان، چین، ایران او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو سره د دویمې شپږ اړخیزې ناستې پر جوړېدو هم غږېدلی دی. همدارنګه محب د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار سره هم د سولې پر بهیر له ترهګرۍ او نشي توکو سره په مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي او نورو برخو کې په مرستو خبرې وکړې. د یادولو چې د محب د همګټو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو سره په ناستې کې د ګډون وروسته وویل چې دا ډول غونډې کولی شي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې او روابط لا نور هم ټینګ کړي.